बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतन को मंग शब कदर के मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु सुबहान ख़ुर तरागलियू द हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ से चिदाद मजलिस हरमैन शरीफैन द शब कदर मशर दे हर काल हज्जाज किराम ता पसूनो पज़ुर्गुनो हज्जाज किराम ता तरबियत वर्कई और दशान टोल काल उम्रे त चसोगजी अगवी त तरबियत वर्कई नु मंग रागलियू چې د هغوی نه خدمات حاصل کو خپلو کتونکو ته د عمرې صحیح طریقه وښایو او د تربیت اهمیت دوی موږ او تاسو ته بیان کړي. مولانا محمد یوسف صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاکم الله خیر. د ټولو ناول خو زه د چینل اتحاد ملت او د دې ملګرو چې کوم دی ډېر شکرګزار یم چې دوی تشریف راوړو دومره اهمه موضوع باندې دوی د دې خواهش اظهار وکړو چې دې باندې یو ویډیو وشي او دوی دا سوال هم وکړو چې د عمرې د تربیت حوالې سره چې کوم دی څه خبرې وشي. نو جی د عمرې له چې څوک ځي د هغې دپاره تربیت دا انتهایي اهم دی، انتهایي ضروري دی او د هغې وجه څه ده جي؟ اول وجه خو دا ده چې کله چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر وکړو نو دعا یې وکړه ربنا ارنا مناسکنا چې الله موږ ته د دې چې کوم دی مناسک وښیي. نو هر کله چې ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړه نو دا دعا د دې خبرې تعلیم موږ او تاسو ته راکوي چې کله موږ او تاسو د حج یا د عمرې په سفر باندې ځو نو چې موږ او تاسو ته د حج او د عمرې چې څومره مناسک دي چې هغه موږ او تاسو ته یاد دي او صحیح طریقې سره زموږ او ستاسو حجونه وشي، عمرې وشي. دویمه خبره چې دا ده چې الحمدلله څو ځل الله جل شانهو حرمینو شریفینو ته د حاضرۍ توفیق را کړی دی. نو چې هلته چې وګورو د معتمرینو حالت، د هغوی هغه غلطیانې په طواف کې، صفا مروه کې او دغه رنګ د احرام دوران کې او داسې ډېرې غلطې مسلې چې هغه په معتمرینو کې چې کوم دی مشهورې دي نو هغې ته چې وګورو نو زړه م چې کوم دی خفه شوي او د دې خبرې یو جذبه لرو چې انشاءالله وطن ته لاړ شو نو دې باندې به کار کوو چې یو قسم داسې پاتې نه شي چې هغه دلته عمرې ته راځي او هغه د عمرې صحیح تربیت نه حاصل کړي. درېیمه وجه چې دا د ضروري او اهمه چې عمرې له څوک ځي چې هغه د عمرې تربیت حاصل کړي. ګوره تاسو سوچ وکړئ څومره عبادات چې دي، فرض کړو په هغې کې یو غلطي وشي نو د هغې ازاله اساني. مثلا مونځ دی په هغې کې چې کوم دی څه غلطي وشوله نو واجب پاتې شو نو سجده سهو به وکړي او هغه مونځ به چې کوم دی صحیح شي. یا داسې غلطي وشوه چې فرض کړو هغه مونځ فاسد شو نو دوباره به چې کوم دی هغه مونځ ادا کړي. خو حج او عمره کې چې کومې غلطیانې دي نو هغې غلطیانو ازاله هغه ډېره مشکله وي ځکه چې د هغې د ازالې یو طریقه خو دی چې هغه به بیا دم ورکړي او دویمه طریقه بیا دی چې وطن ته واپس راشي نو هغه په ذمه باندې پاتې شي، بیا به دوباره چې کوم دی هغه عمره یا ادا کړي یا به هغه حج ادا کړي. نو د دې د وجې نه ضروري خبره دا ده چې څومره معتمرین دي چې هغه عمرې له ځي چې د هغوی عمره او حج دا د هر قسم غلطیانو نه پاکي. او بله خبره جي صرف دا نه چې ګینې خپله انسان د عمرې تربیت حاصل کړي، داسې تربیت حاصل کړي چې هلته څومره مجمع ده چې د هغوی رهنمایي کولی شي ځکه د حج او د عمرې په مجمع کې د علما کرامو تعداد ډېر کم وي. نو کم از کم چې کم کسان عمرې له ځي چې هغوی د عمرې متعلق د هغې د فرایضو، واجباتو، مستحباتو، د هغې د طریقې کار متعلق دومره تعلیم حاصل کړي چې باقي مجمع چې کم دی هغه هم ګایډ کولی شي. نو انشاءالله دې اوسني پروګرام کې موږ او تاسو ته دغه چې کوم دی د عمرې فرایض، واجبات او د احرام چې کومې پابندۍ دي هغه د بیت الله شریف چې کوم ماډل دی د هغې تعارف او بیا د عمرې چې کوم دی عملي تربیت انشاءالله دغې باندې موږ تاسو سره خبره کوو. جزاکم الله خیر. ستاسو توجه غواړم.